السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د مسکو د غونډې ګډې اعلامیې د طالبانو لاره لنډه کړه. مهمه او تازه خبره سره واورئ. د ترکیې هیوادونو چې پکې امریکا، روسیا، چین او پاکستان رضی ګډه اعلامیه خپره کړې ده چې مهم ټکي موږ دلته ستاسو سره شریکوو. د طالبانو د اسلامي امارت راتګ د منلو نه دی او راتګ او بیا رغېدنه یې نه غواړو. دغه هیوادونه په یوه خوله ویلي دي چې د طالبانو امارت په هیڅ ډول بیا نه مني او د راتګ ملاتړ یې نه کوي. د افغانستان ټول لوري د افغانستان په مسله کې دخیل ټول افغان لوري باید په عاجله توګه سره راټول شي، په بنسټیزو او مهمو مسایلو باندې بحث او خبرې وکړي ترڅو موجوده شخړه یا منازعه ژر سره حل کړی شي. دا خبرې او بحثونه باید یو سیاسي لاره جوړه کړي چې په یو پایله کې په یو ټول شموله حکومت باندې توافق وشي. همداراز دا خبرې او بحث د دخیلو لویو ترمنځ به یوه دایمي او پراخ اوربند ته لاره هواره کړي. دغه څلورو هیوادونو ویلي دي چې دوی له داخلي لوریو څخه غواړي چې په دې مهم وخت کې داسې مذاکره او خبرې وکړي چې په پایله کې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. په دې اعلامیه کې همداراز راغلي دي چې دغه څلور هیوادونه د داسې یو توافق او یو سیاسي تړون څخه ملاتړ کوي چې په پایله کې یو آرام او واحد د توریزم او نشه توکو څخه پاک، خپلواک، خودکفا او دیموکراتیک افغانستان رامنځته شي. په یاد اعلامیه کې څلورو واړو هیوادونو تایید کړي ده چې د داسې یو تړون څخه ملاتړ کوي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو خلکو، ماشومانو، ښځو د جګړې د قربانیانو او لږکیو ملاتړ شوی وي. په ګډه اعلامیه کې همدارنګه د طالبانو څخه غوښتل شوي دي چې د پسرلیو عملیاتو د ترسره کولو څخه ډډه وکړي او همداراز په ضمن کې په حکومت هم غږ شوی چې په قدرت کې د طالبانو شریکولو ته تیار شي. یا د اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان د حکومت سیاسیونه او د طالبانو ترمنځ یوه ښکاره غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت استازي ډاکټر عبدالله وویل چې د دوی لویه او اصلي هیله همدا ده چې په دې سولې خبرې چټکتیا ومومي او ژر تر ژره په یوه اوربند سره وشي. د طالبانو له لوري ملا برادر په خپلو خبرو کې بیا ویل چې دوی اوربند ته تیار دي، خو اوربند به هغه وخت ممکن شي چې یو ټول شموله اسلامي نظام رامنځته شي. د طالبانو سیاسي دفتر مشر شیخ عبدالحکیم بیا ویل چې افغانستان جګړو سخت ځپلی دی، نور افغانستان له جګړې څخه ستړی شوی دی. د زیاته کړه چې د شخصي ګټو او پیسو لپاره باید نور جګړې ته زور ورنه کړل شي او د افغانستان غم نور په ګډه سره وخوړل شي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت د استازو او سیاسیونو له لوري کومه ګډه او یا هم ځان ته کومه اعلامیه نه ده خپره شوې او دوهمه غونډه یوازې د افغانانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا دوام لري. دا چې نور څه پیښیږي مسکو کې د سولې خبرې کوم ځای ته رسیږي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. پښتو شو چینل تاسو ته مهم او دقیق خبرونه وړاندې کوي. مننه.